شینوارو لوی ولسوالۍ مارکو بازار کې یو او راغلی یو د مارکو د بازار مشهوري قهوې ته. د خوړلو څخه وروسته حتما د دې قهوې د څښلو فرمایش ورکوي او دا څښي. دا قهوه ډېره مزېداره ده. د علت په څه کې ده؟ چې اورا چې پکې که نه کوم لاس کې د کمال دی. خو تاسو خو ولیدئ که نه یوه ګنټه راته ناست وئ تقریبا هېڅ شی هم نه که رسول هم دا چای او بوره وراچوئ. د ورځې به یو 10,000 15,000 کار کوي؟ نه 10,000 نه خو داسې لږ کار شي او 5-6 روپو پورې. سلامونه جوړ تازه ستړي مه شئ وخت مو په خیر د همیشه بهار یوټیوب چینل ډېرو درنو خوږو لیدونکو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. حمیدالله باور یم او یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو د ننګرهار ولایت شینوارو لوی ولسوالۍ مارکو بازار کې یو او راغلی یو د مارکو د بازار مشهوري قهوې ته چې ډېر زیات شهرت لري. د مارکو د بازار ډېری دکانداران کوم خلک چې دلته د روش لپاره راځي د روش څخه وروسته حتما د دې قهوې د څښلو فرمایش ورکوي او دا څښي. نو ماشاءالله ډېر په زړه پورې قهوه ده. نو تاسو ګورئ چې استاد ماشاءالله ډېر زیات مصروفه دی. تقریبا 6 چایبرونه ایښي دي او لاندې اور بلوي او روزانه دغلته چې دی دغه چایبرونه تشېږي او ډکېږي. تاسو ګورئ چې ډېر زیاتې بوشکې هم دلته ایښي دي. دغه اوبه دې کې راوړي خوټوي قهوه جوړوي او دلته چې کوم دکانداران دي تر څنګ نور کوم سیلانیان دغلته په چکر راځي د روز د خوراک لپاره هغې څخه وروسته به حتما دغه قهوه څکي ځکه چې ډېره په زړه پورې ده. تاسو به قهوه حتما څښلې په مختلفو ځایونو کې خو د مارکو د بازار قهوه
ډېره زیاته په زړه پورې ده. موږ مخکې یو شیبر وڅښله خپله، نو په واقع سره چې ډېره مزهناکه وه او د استاد د لاس بیا بیخي ځانګړې او خاصه ده. تاسو ګورئ چې ډېر یو غریبانه او ښایسته ځای ورته برابر کړی دی، وړوکی غوندې دوکان دی، خو ماشاءالله ډېر زیات ورسره مصروفه دی. همدغه وړوکي دوکان کې د خپل ژوند هغه ورځنۍ چارې روانې دي، د خپلو بچو لپاره یوه مړۍ حلاله نفقه دغلته برابروي. تاسو ګورئ چې ماشاءالله ډېر زیات مصروفه دی. چې موږ راغلي یو تقریبا داسې نیم ساعت کېږي، نو بیخي استاذ که درته ووایم اوزګار شوی نه دی چې موږ سره څو دقیقو لپاره کښېني خبرې اترې وکړي. بالاخره مو یو څه وخت پیدا کړي ورسره خبرې اترې به وکړو چې څومره وخت کېږي دا قهوه دلته جوړوي او د ورځې په جریان کې څومره قهوه د وباسي. السلام علیکم استاد، بخیر علي. خیر و سرور څال دی ښه؟ خوشحاله اوسې. ډېره زیاته مننه. که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. ښه، زه رباني. رباني استاد د مارکو اوسېدونکی. رباني وروره، دا راته ووایې څنګه یې ژوند څنګه تېرېږي، څنګه یې کار روزګار سره؟ ښه دی الحمدلله، ښایسته ژوند روان دی، لیډم روان دی، کار روان دی. تاسو ټول یې چې زه تاسو یوه ګنټه شوئ ځای کې ناست وئ او مونږ د دومره روزګار شو وخت هم پیدا ونه که تاسو سره خبرې وکړو. ښه چال دی، نور ښه یاستئ؟ شکر ده، ډېره زیاته مننه. موږ خو دا قهوه عرض کې څښلې ده، خو ماشاءالله ستا د لاس قهوه بیخي ډېره په زړه پورې ده. لکه څرنګه چې دغه خلک صفت او ستاینه کوي، نو بالکل دا خبره دوی حقیقت ده او هغه ستا د قهوې مزه څو چنده زیاته ده په نسبت د هغه نورو چې موږ په مختلفو ځایونو کې څښلې ده. ځکه موږ چې ګورو ډېر زیات مصروفه مې او ماشاءالله رښتیا هم ډېر ذایقه یې جوړه ده. ولې نو وروره موږ خو ډېر نو باید چې نور هم ځای د کدارې قهوې جوړ کړو، خو تاسو خو یې نه که نه دومره لرګي پسې ایښي پوه شوې. که دا راته ووایي که نه چې قهوې مختلف خلک جوړوي، ستا دا قهوه ډېره مزېداره ده. د علت یې په څه کې ده چې ورا چې پکې که نه کوم لاس کې کمال دی؟ خو تاسو خو ولیدې که نه یوه ګنټه راته ناست وئ تقریبا هېڅ شی هم نه که رسول هم دا چای او بوره وراچوو. چای او بوره لاچي؟ لاچي ده. نور پکې څه نشته دی؟ نه نور څه نشته پکې. مطلب که داسې راته ووایي چې د ورځې په جریان کې به څومره قهوه ته وباسي؟ ځکه دا خو غټې وړې چبرې دي، تاسو اندازه لګېږي که نه؟ نه ما ته خو اندازه نه لګېږي پوه شوې. نشي که نه ما ته اندازه نه لګېږي چې موږ ورځې څومره قهوې وباسو پوه شوې. او نو دا پاتې راته لګېږي، خو بس د الله برکت کې اچولی دی، دا ټوله ورځ لګي والله پاک مازدیګر لږ شی کې راته. الله دې بس نور هم په لاسونو کې برکت واچوي، نور هم مخکې لاړ شي سره. داسې د ورځې به یو 10,000 15,000 کار کوي؟ نه 10,000 نه، خو داسې لږ کار شي او 15 شپږ 20 روپو پورې. ډېر شکر. دا راته ووایه چې تا سره په دغه وړوکي دوکان کې نور څومره کسان په کار مصروفه دي شاګردان؟ 3 کسان سره نور هم مصروف دي. یعنې خپل هم چې دی حلاله نفقه پیدا کوي هغوی هم تا سره مصروف دي 3 نفره؟ 3 کسان نور هم سره مصروف. که دا راته ووایې چې تا ته کله خلک راشي، کله چې خلک مارکو ته راشي او بیا ستا پوښتنه مطمئن کوي که نه، ځکه ستا قهوه خو ډېره زیاته مشهوره ده، پوښتنه یې کوي چې دلته راشي څوک؟ ولې نه ډېر خلک راځي ښار نه، خو یو نیم سړی چې پوښتنه هم کا چې تا سره مطلب بلدي که نه، مخکې دا قهوه څښلي نو مطمئن به دلته راځي. ځکه زمونږ هم لومړی ځل دی که نه چې دلته رالو دا قهوه مو لیده، نو انشاءالله چې بیا موږ دلته راځو بیا به دې خوا ته همدغسې راځو. څنګه؟ ولې نه هر کله راشه، هر کله راشه. نو درنو لیدونکو، استاد ډېر زیات مصروفه دی. تاسو ګورئ چې یو خوا بل خوا نه پرې ډېر زیات غږونه کېږي. راسره اوسئ، دلته به موږ سره انځورونه وګورئ د دې قهوې د جوړېدو څخه. نو ماشاءالله قهوه ډېره په زړه پورې ده، خوندوره ده، ځکه بیخي اوزګاري کې نو تاسو خپله ګورئ انځور کې نو چې ډېر زیات مصروفه دی. ټول دوکانداران کوم سیلانیان چې دغلته په چکر راځي د روز د خوراک لپاره، نو هغې څخه وروسته حتما دغلته چې دی دا قهوه څښي. دلته لوګي هم دی، اوس زموږ سترګې وسوځېدې. نو ماشاءالله ډېر زیات مصروفه دی استاد او قهوه ډېره زیاته په زړه پورې ده. موږ هم وڅښله، بیا به هم وڅښو او هغه ذایقه به تاسو سره شریکه کړو. له موږ سره پاتې شئ.
ماشاءالله واقعا لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه چې د مارکو او بیا د رباني استاد د قهوې ځانګړی او خاص نوم دی ډېر زیات شهرت لري ماشاءالله. نو لاس کې نه پوهېږم خواږه دوره یې معلومیږي. نو تاسو باور وکړئ چې دا قهوه موږ لپاره جوړه کړې ده ماشاءالله ډېره زیاته خوږه ده او ذایقه یې بیخي په زړه پورې ده. خوند درکوي چې یو چانک خلاص شي او ورپسې بله موسکې. نو تاسو هم تر اوسه پورې مارکو ته نه راغلي نو حتما دغلته چکر لپاره راشئ. د بروش هم وخورئ او له هغې څخه به وروسته د قدیم استاد او ندیم استاد د هوټل خوا کې دغلته په سرای کې د رباني استاد په زړه پورې قهوه به هم وڅښئ چې ډېره زیاته په زړه پورې او مزېداره ده. نو تاسو باور وکړئ چې ډېر زیات خوند یې وکړئ ځکه موږ مخکې یادونه وکړه چې دې څخه مخکې هم موږ یو چرکه څښلې وه ډېره په زړه پورې وه او ورپسې دغه د وروسته بیا هم رباني استاد زموږ لپاره تیاره کړه په لاسونو دې برکت وي. نو واقعا چې ډېره په زړه پورې او مزېداره ده. موږ دغه خپرونه همدلته پای ته رسوو. تاسو په پای کې د قهوې د تیارېدلو څخه بیا هم څو انګورونه زموږ سره وګورئ. رباني استاد چون ډېر زیات مصروفه دی او دلته مشتریان هم څخه زیات راځي او د قهوه په مارکو بازار کې بیا ساری نه لري بیخي ځانګړې ده. نو تر بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ. تر بیا لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شه.